کابل ژوبڼ خپل یو علمي تحقیقاتي او د هیواد په کچه یو تفریحګاه ده. البته اهمیت یې په دې کې دی چې دلته ژوندي مخلوقات او ژوندي ژوي له نږدې لیدل کېږي، پېژندل کېږي. پر همدې مبنا نظر په دې چې د وخت او شرایطو په اساس چې کوم ضرورت و د شاهي کورنۍ لخوا دغه مؤسسه د لومړي ځل دپاره په کابل کې ایجاد سوه او د دې مؤسسې رئیس د شاهي کورنۍ یا د شاه زوی سردار نادر د 5 کالو دپاره د دې مسؤلیت په غاړه درلود. اصلي هدف دا و چې د افغانستان ژوندي ژوي مثلا ژوي، مرغان، کبان، خزندې او نور موجودات دلته خلک وپېژني او په سراسر افغانستان کې د دوی په طبیعت کې یا د دوی د طبیعت په ښایست کې ورسره کومک وکړي، ښکار یې نه کړي، قاچاق یې نه کړي، ویې نه وژني. موږ په دې اواخرو کې په 3 تفریحګاهو کې سګرټ، نسوار، تمباکو دا منع اعلان کړي دي چې یو هم د کابل ژوبڼ دی. الحمدلله دا پروژه کامیابه روانه ده. دا د عامو خلکو دپاره خصوصا د فامیلو د شکایاتو پر اساس او رئیس جمهور توجه وکړه او دغه کار منع کړی ده. اوس هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې په داخل کې دغه دخانیات استفاده وکړي. اراده مې وه چې دلته د بعضې حیواناتو په اړه د هغوی د ژوند، د هغوی د بار وړنې او همداسې د هغوی د خوراک په اړه لږ څه معلومات راجمع کړم. ما بعضې داسې څه مشاهده کړل چې اکثر دا خلک بعضې نوشابې څکي یا بعضې څه خوري، د دې پیکټونه اکثر دغه فوټ پارکو باندې غورځوي. غیر د دې نه هغه څه چې د حیواناتو لپاره البته ځای په ځای بورډونه لګېدلي دي چې تاسې هغه څه چې د حیواناتو لپاره مناسب نه وي او تاسې یې ورکوئ نو طبعا مشکل ورته جوړوي. نو د دې نه استفاده مه کوئ، یعنې هغه څه مه ورکوئ چې ستاسو لاس کې دي او هغوی له تاسو ورکوئ تر څو وکړي. ما اکثر خلکو کتل چې دغه بعضې نزاکتونه نه مراعات کوي. او اوس الحمدلله تقریبا 100 ډوله ژوي، مرغان، کبان او خزندې چې تعداد 600 ته رسیږي دلته په اساسي او په سټنډرډ ډول ساتل کیږي. وترنري بخش لرو، تعلیم و تربیه لرو. تیر کال مو تقریبا 1 میلیون لیدونکي درلودل. کابل ژوبڼ د ماستر پلان مطابق 100 جریبه ځمکه چې د سیند شاته لري د کابل د ښاروالۍ د پلانو سره سم هغه هم پراخه کړو، ځکه د کابل د فعلي نفوس په اساس دغه ژوبڼ کوچنی دی، وړکی دی، اکتفا نه کوي. پیام مو د خلکو دپاره دا ده چې کله ښار کې په مجموع کې ټولو تفریحګاهو ته ځئ. کابل ښاروالۍ دونه توانایي نه لري چې ټول کارونه په خپله په مخ بوځي. البته ښاریان هم مسؤلیتونه لري چې کله ځي البته آداب د معاشرت، نزاکت، په دې فکر نه چې د چا کورنۍ یا فامیل ته مزاحمت وکړي، په دې فکر نه چې ژوي وځوروي یا قفسونو ته موزره شیان ور واچوي یا مثلا داسې خطري ځایو ته لاس ور وړاندې کړي چې هغه باعث د دې سي چې دی د وحشي ژویو لخوا زخمي سي یا ټپي سي. هیله مو دا ده چې حد اقل اصول او مقررات د هر تفریح په نظر کې ونیسي. د طبیعت ښایست، ژوي، مرغان، کبان او خزندې دا د رب جل جلاله خلقت دی او د رب جل جلاله له خلقت سره دښمني مه کوئ، دوی مه وژنئ، مې قتلوئ، مې ښکاروئ، نسل ډېر کم دی.